یوې پیغلې جنۍ ولې بدکارۍ ته مخه کړه؟ نن درته د یو ځوان ډریور د سترګو لیدلې حال وایو. هیله ده تر پایه یې وګورئ او د داسې جالبو مطالبو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. یو ځوان قصه کوي. د مومند روغتون مخ ته ماسخوتن 9:30 بجې دی. موټر کې روان یم. یوه نجلۍ لاس راکړ. ما هم موټر ورته ودراوه. دا مستقیما موټر ته راوختله. ما هم موټر ته حرکت ورکړ. تر یو څه مزل وروسته مې ورڅخه وپوښتله: خورې چیرې ځې؟ نجلۍ وویل: هر چیرې چې ته ځې. ما وویل: یعنې څنګه؟ حیران شوم زه چې دا څه وایي. نجلۍ وویل: ما هر چیرې چې ته ځې بومې ځه. نجلۍ چې زړه یې د یو عالم غمونو ډک و او دردېدلې غږ یې وویله: زه پیسو ته ضرورت لرم. ته چې زما څخه د پیسو په عوض کې هر څه غواړې، هر رقم ګټه چې زما څخه اخلې، زه حاضره یم. په دې وخت کې پر ما خولې راماتې شوې او زړه مې ټکان وخوړ. ما وویل: خورې دا څه وایي؟ ولې څه مشکل دی چې پیسو ته ضرورت لري؟ نجلۍ وویل: ورور مې 2.5 میاشتې مخکې په شهادت ورسېدو. د ملي اردو سرتیری و. مور مې ورپسې لیونۍ شوه. د هغه د شهادت کومې پیسې چې وي هغه ټولې اوس خلاصې شوې. د مور په دوا باندې مې اوس دونه څه نه لرم چې د مور دوا وکړم. نو زه مجبوره شم چې نن تر عزت مې هم تیره شم. زه چې ډېر خولې را باندې ماتې وې او هیڅ مې نه شوی ویلی، تر سترګو مې اوښکې روانې شوې. ما وویل: خورې کور مو چیرې دی؟ نجلۍ وویل: په لویه ویاله کې. مور دې چیرې ده؟ نجلۍ وویل: هغه کور کې ده. نجلۍ سره د مور نسخه هم وه. ورسره ولاړم. دوا مې واخیسته. کور ته ورغلو. کور کې سپین سرې مور ناسته وه. د مرګ او ژوند ترمنځ وه. دوا مې ورته ورکړه. کرار خبرې شروع کړې. جالبه دا وه کله چې ماته یې پام شو، وایي: جانان زویه راغلی؟ نجلۍ مور ته وویل: مورې دا د جانان ملګری دی، نن ده دوا راوړه. مور یې زه غېږ کې ونیولم او د خپل زوی ټوله مینه را باندې ماته کړه.